دا د کندوز په سپین زر ورزشي لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په منځ کې د مرکز او ولسوالۍ غېږنونکو ترمنځ د کورش یا غېږنیونې په زړه پورې سیالۍ دي. د ورزش د برخې مسؤلینو په خبره له دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د دې ولایت اوسیدونکو ته د یوې سالمې تفریح زمینې برابرول دي. تا امروز هم در دسته وزن مسابقات میان پهلوانان برگزار گردید که از این جمله انشاءالله کسایی که مقام اول و دوم گرفتن با تیم ملی انشاءالله او را معرفی میکنیم. هدف ما از همین مسابقات ملی کرش انتخاب تیم ملی کشور که اینمی جوانا که انتخاب میشه از بنمایندگی قندوز اینا در تیم ملی اشتراک میکنن. ما بخیر بتانیم جوانای ما از ملی دستاورد خوبی را بگیره که از مسابقات خارجی نه یک دستاورد خوبی را به افغانستان با خصوصا به مردم قندوز بگیره. په ورته مهال بیا د دغه ولایت اوسیدونکي او لوبغاړي د یادې لوبې په ترسره کېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې غېږنیونه یوه سنتي او د دوی د خوښې وړ لوبو څخه ګڼل کېږي. در وزن 73 کیلو در ولایت قندوز در تیم منتخب مقام اول گرفتم. بسیار خوشحال هستیم که استاد انور جان مسابقه را برگزار کرده که به خاطر جوانان رشد بکنند. خواست ما از مسئولین ورزشی است که همراه ما کمک کنند و ما را تشویق کنند تا ما به سکوهای ولایت مرکزی و جهانی برسیم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د کندوز په کچه د غېږنیونې لوبې د پام وړ وده کړې او دې ملي لوبې ته د وګړو لیوالتیا د تېرو کلونو پرتله خورا زیاته شوې ده.